دا یو ورو سوال کړی دی چې آیا دا خبره صحیح ده چې د اسراء او د معراج د واقعې نه مخکې مونځ فرض و، او که فرض و د اسراء او د معراج نه مخکې، نو همدقه شان و لکه دقه شان 5 مونځونه و، دومره رکعتونه و که نه؟ الجواب: په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه، واقعه د اسراء و معراج بیانې مشهوره واقعه ده، اکثرو مسلمانانو ته معلومه ده، موږ هغه تفصیلا هغه واقعه نشو ذکر کولی، خو په هغې کې دا دی په هغه حدیث کې چې فاوحى الله الی ما اوحى، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل الله ما ته کوم وحي چې کول هغه یې وکړه، ففرض علی 50 صلات فی کل یوم ولیله، نو الله په ما باندې څو مونځونه لازم کړو؟ 50 مونځونه په شپه او ورځ کې. فنزلت الى موسی علیه السلام، چې کله زه بیا راواپس شوم موسی علیه السلام سره ملاو شوم، ما ته وایي چې ما فرض ربک علی امتک، الله ستا په امت باندې څه لازم کړی؟ ما ورته وایي چې 50 صلات، 50 مونځونه. ما ته وایي چې قال ارجع الى ربک فاسأله التخفیف، واپس لاړ شه او خپل رب ته ووایه چې دا کم کي. نو زه تلم راتلم موسی علیه السلام به هر وخت کې وایي چې الله ته ووایي چې کم یې کړي. وی بیا الله وایي چې یا محمد انهن 5 صلوات کل یوم ولیله، ای محمد صلی الله علیه وسلم 5 مونځونه دي په شپه او ورځ کې، لکل صلات 10، او یو مونځ په 10 دی، یو په څو دی؟ په 10، فذلك 50 صلات، نو دا 50 مونځونه شو. د الله دې مهربانۍ ته ګوره، مونځونه دي 15 او اجر یې د څو دی؟ اجر یې د 50 دی. او د علماو په دې خبره اجماع ده، لکه امام ابن کثیر رحمه الله دا خبره نقل کړې ده په خپل تفسیر کې، وی کله چې د هجرت نه 1.5 کال مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د اسراء او د معراج د واقعه را پیښه شوه، نو په دغه ټیم کې الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د 15 مونځونه لازم کړي دي. نو یو خو دا خبره یاده کوي چې 15 مونځونه کله لازم شوي دي؟ د معراج په شپه باندې. دویمه خبره ورسره دا یاده کوي چې د دغې شپې په سحر له بیا جبریل علیه السلام راغلی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له امامتي ورکړې، د مونځونو دا وختونه ورته ښوولي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې روایت شته او په دې کې هم څه اختلاف نشته. بیا درېیمه مسله ورسره دا یاده کوي چې د مونځونه چې فرض شوي د 15 چې فرض شو، نو ټول 2 رکعاته وو، ټول 2 رکعاته سوای د ماښام د مانځه نه. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت شته د عایشه رضی الله عنها وایي چې فرضت الصلاة رکعتین، مونځ چې فرض شو نو څو سو؟ 2 رکعاته. ثم هاجر النبي صلی الله علیه وسلم، بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو، ففرضت 4 وتركت صلاة السفر على الاولى. د هجرت نه بعد مونځ 4 رکعاته شو، او په سفر کې 2 رکعاته پاتې شو، حضر کې به 4 کې، سوای د ماښام د منځه نه هغه په خپل شکل باندې دی، او ما قاعده دي 3 رکعاته او سهار مونځ 2 رکعاته. د 3 مسلې شوې. بله مسله دا یاده کوي چې د دې 15 مونځونو د فرض کېدو نه مخکې هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مونځ کوو، صحابه کرامو به مونځ کوو، ځکه چې علماء دا خبره لیکلي هم دوي اصل وجوب الصلاة كان في مکه في اول الاسلام، اصل د مانځه د وجوب دا په مکه کې او د اسلام په اولنی ورځو کې مونځ واجب شوی دی. دلیل په څه دی چې د اسلام په اولنی ورځو کې مونځ واجب شوی دی یا لازم شوی دی یا مشروع؟ دلیل په دا دی چې قرآن کریم کې داسې آیات شته چې هغه په دغه اولني ورځو کې نازل شوي دي او د منځه موضوع پکې ده. قرآن کریم کې داسې آیتونه شته چې هغه د اسلام په ابتدا کې نازل شوي دي او په هغې کې د منځه موضوع چللی شوې ده. ها به بعضو علما بیا دا خبره کړې ده
چې د دې 5 مونځونه د فرض کېدو نه مخکې 2 ټیمه مونځ و بس 2 رکعاته 2 رکعاته سحر او 2 رکعاته ماښام دا مونځ و بس. خو دا 5 مونځونه دا بیا د معراج په شپه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر اسمانونو ته وختو هلته پې لازم شوي دي. خو هغه مو 2 رکعاته سوی د ماښام د مانځه نه. او بیا مدینه کې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی نو سفر کې دغه مونځ دقې شان پرېښودی شو او حضر کې زیات کړی شو. والله اعلم.